السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ ستاسو ته طریقه ښیو چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک کې که 50,000 ملګري مو پوره شوي وي نو څنګه کولی شو موږ فیسبوک کې د فالو آفشن فعال کړو تر څو چې موږ خلک زموږ اکونټ فالو کړي. نو طریقه ډېره خوندوره طریقه ده. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه شروع کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، لومړی ښه به تاسو همدغه ویډیو ته لایک ورکړئ. کله هم چې لایک ورکړله نو بیا به تاسو چینل د سر سبسکرایب کړئ، د سور بټن به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړئ څنګ صاحب د ګینټي علامه راشي، ګینټي علامه به هم ورسره اوکې کړئ، نو بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه راځم اوس د ویډیو پر لور به زه راشم. تاسو به راشئ لومړی فیسبوک ته، هغه ستاسو زړه چې هر فیسبوک راخلاصوئ. نو زه لایټ راخلاصوم، په تمه کې فیسبوک راخلاص شي. فیسبوک چې کله راخلاص شوله 2 مینو ته به راشئ، دم چې کله اوکې کړله نو دلته تاسو به راشئ سیټینګ ته. نو تاسو به دلته راشئ سیټینګ ته، د سیټینګ د ویني سیټینګ دا به اوکې کړه. نو هم چې کله اوکې کړله تمه کې صفر اخلاص شوله، دلته به راشو دلته به دا بخښنې سره دغه پابلیک پوسټ دا هم چې کله اوکې کړله نو دا په تمه کې تر څو چې سفر اخلاصه شي. دا چې تاسو وینئ زما اوس د هغه آفشن فعال ده، د بخښنې سره له یاده مو وتله، دا د فالو آپشن دلته ما فعال کړی ده. نو ستاسو به نه وي فعال، تاسو به د ټول پابلیک دا به هم پابلیک دا هم پابلیک. نو دغه چې تاسو وینئ پابلیک پوسټ کومنټ دا چې دا د ما د فرند لپاره کړی، خالي ما ته ملګري کولی شي کومنټ وکړي. او همداسې پابلیک پروفایل انفو او همدا انفو هم چې دا هم ما خالي د ملګرو لپاره کړي دي، نه غواړم چې ټولې وویني. نو دغه تاسو خپل زړه چاره کمې کوئ. نو دغه وه د فالو د آفشن فالولو طریقه. په دې هیله چې طریقه مو خوښه شوې وي. نو له تاسو ګران ملګرو څخه زما غوښتنه دا ده که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، چینل به در سره ضروري سبسکرایب کړئ. نو که کومه پوښتنه لرئ دغه زما شخصي اکاونټ ته کولی شئ ما ته مسج وکړئ، مسج کې خپله پوښتنه راته راولېږئ، انشاءالله ستاسو پوښتنه به ځواب شي. نو تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم. د خدای پامان.